یوه شیبه تم شه، راځه یوه خبره درته کوم، کیدای شي ژوند دې بدل کړي. مه تېرېږه، راځه یوه شیبه راسره تم شه. که د دنیا ټوله وګټله، آن میلیاردر شوې، خو الله پاک درنه راضي نه و. ته تر ټولو لومړی تاوان کوونکی. خو که د دنیا ټوله له لاسه ورکړه، له شته ومو سره دې ټوله له لاسه ورکړه، خو الله پاک درنه راضي و. ته تر ټولو لومړی ګټونکی. ځکه د دې ټولو خزانو، د دې ژوند د ټولو اسبابو، د دې ځمکې او د اسمانونو د پټو او ښکاره خزانو مالک څوک دی؟ الله پاک. نو کله چې الله پاک دی، بیا نو ولې تشویش کې؟ ولې خیال نه ساتي؟ ولې دې ځان ستړی کړی دی په دومره دغو پسې؟ کوشش کوه د دنیا برخه رااخله، خو توکل چې په الله کوي، هر کار پایله به دې ګټوره وي. د دې دنیا د خزانو واک خو الله پاک سره دی. د پټو او ښکاره خزانو مالک الله پاک دی. له داسې ځایه روزي درکوي چې ستا په فکر کې به هم نه راځي، خیال به دې هم ورته نه وي، خو تا ته به یې دومره روزي درکړي چې په راټولولو به یې نه پوهېږي. د الله تعالی رضا او الله تعالی سره پیاوړې اړیکه پالل رښتینې او اصلي سرمایه او پانګه ده. هر څه به دې راټول کړي، خو یوه ورځ به له دنیا نه ځي. هر څه به درنه پاتې نورو خلکو ته، خلک به پې مزې کوي، خو ته به برباد دي. دنیا هم خوره، آخرت هم خیال ساته. آخرت په دنیا باندې لومړی دی. ډېر پام ورته کوه. سلام علیکم. که د سرمایه د دنیا تر ټولو ډیره وي، موقف دې تر ولسمشره لوړ وي، او علمیت دې تر ډیرو علماو لوړ وي، خو ستا اولاد هغسې نه وي چې الله تعالی یې غواړي، ته تر ټولو بدبخته انسان وي. د دې لپاره چې اولادونو پر وړاندې مو خپل مسؤلیت ادا کړی وي، د دوی لپاره د ژوند یو ښه لیدلوری وټاکئ، دوی ته قرآن کریم ور زده کړئ، چې کله لویان شي همدا کتاب به دوی ته د هدایت سبب وي. د دې لپاره چې خپل اولادونو ته قرآن کریم ور زده کړئ، میزان اکاډمي وټاکئ. دا اکاډمي تاسې ته په آنلاین بڼه دیني زده کړې ستاسې تر کورونو در رسوي. یوازې په څو کلیکونو ځان راجستر کولی شئ. حمیم زبر حم، حمیم زبر حم، دال پیش دو، دال پیش دو، الحمد، الحمد، لله، لله، رب العالمین،